د سلطان آغا زیارت چې په نشهیي موادو د معتادینو په هستوګنځای مشهور دی، وروسته له یوې مودې یو ځل بیا د معتادینو کوربه دی. دا زیارت څو میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا د معتادینو د راټولولو په یو کمپاین کې په بشپړ ډول د نشهیي موادو معتادینو شتون څخه پاک شوی و. یوازې دا ځای نه، د هرات ښار په پارکونو کې هم معتادین لیدل کیږي. د هرات یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو سیمه ییزې ادارې څخه غواړي چې معتادین له ښار څخه راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې ولیږي. معتادان باید ټول سي، د اسلام بچیان دي، په معتادۍ خوار دي، ټوک ټوک دي، یوه ګوله ډوډۍ نه لري، ځان او بچه یې وږي دي، سر دې خلاص دی. دغه ټول سي خوندي کړي، اصلاح یې کړي، موږ ډېر د امارات څخه خوشحاله. نو چې دغسې یو کار هم وکړي چې څوک بندي شو وي، هغو ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه چې یوه کورنۍ به اسودی ډېر په ستړیا کې دی د معتادینو کورنۍ. په همدې حال کې د هرات د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي زیاتره معتادین له ګاونډي هیواد ایران او یو شمېر ولایتونو څخه راغلي، خو زیاتوي چې دوی به معتادین له هرات ښار څخه راټولوي. خو د هرات ولایت تاسو ته معلومیږي یو ډېر غټ ولایت دی او بل د ایران سره پر پوله دی. د اکثره روزانه د ایران څخه ډېر کسان راوړي، هغه راځي دغه کسان. کله چې موږ په 2-3 ورځو کې موږ دا ښار دغه ټول نه کړو، بیا ډېرېږي. بعضې د نورو ولایتو څخه هم راځي، لکه اوس اکثره په اکثره ولایتو کې دا لړۍ روانه ده د معتادینو. په هغه ولایتو کې هم ټولۍ د هغه ولایتو څخه هم بعضې کسان راځي او د ایران څخه ډېر کسان راوړي. موږ یې نه پرېږدو، هغه که یو دانه یې هم موږ پسې وځو، که هر څو کسان چې دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سیمه ییز چارواکو په خبره دوی په عین وخت کې نږدې 15,000 معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. صفی الله احمدزی، امریکا غږ،